د هغه خدای په نامه چې وایي د یو قام حالت تر هغو پورې تغییر نه کوي تر څو چې وګړي یې په خپلو ځانونو کې تغییر رانولي. ستړي مسئ، ناصر ریشا یم د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې و 9مې برخې ته ښه راغلاست. په دې برخه کې پر امپریالیزم غږیږم. امپریالیزم یوه خورا ستره تاریخي پدیده ده چې ډېر سیاسي، اقتصادي او کلتوري نفوذ یې درلود. په اوسني عصر کې و امپریالیزم ته په ښه سترګه نه کتل کیږي یا خورا بد نوم لري او باید هم چې ولري. خو په پخوا زمانه کې امپریالیزم د ډیرو انسانانو لپاره یوه ډیره عامه تجربه وه، چونکې په اوسني عصر کې هم د امپریالیزم خورا ډیر آثار په دنیا کې لیدل کیږي، ځکه نو د نړیوالو اړیکو او نړیوال سیاست د پوهېدلو دپاره دا ډیره مهمه ده چې په امپریالیزم ښه سر خلاص کو. نو راځئ چې لږ د نږدې ورته وګورو. ښه، امپریالیزم څه شي دی؟ البته بیل تعریفونه شته د امپریالیزم دپاره، خو موږ به دا یو په نظر کې ونیسو چې امپریالیزم د یوه هیواد د واک او د قدرت غځول یې و بلې سیمې ته یا یو بلې خاورې ته چې مستعمره بلل کېږي، معمولا دا به یو امپریالي قدرت وبولو او دلته به د یو مستعمره وګڼو. په تاریخي لحاظ بیل مثالونه شته د امپریالیزم، خو په عمومي ډول دغه ټولو هر امپریالیزم چې پېښ شوی دی هغه درې وسیلې دوی د خپل د واک د غځولو دپاره کارولي دي چې هغه عبارت ولا سیاسي او اقتصادي او ټولنیز څخه. اول دا و چې دوی بلته سیاسي کنټرول او واک به ترلاسه کړي. طبعا دا به په نظامي یرغل باندې پیل کړي او دا خاوره به غصب کړل او تر دوی به معمولا د هلته سیمه ییزو ملګرو څخه به هم مرسته واخیستله او په دغه خاوره کې به دننه مشرانو متنفذین چې وه هغوی به د مجازاتو د مکافاتو په ورکولو سره دوی به استعمالول او په دې ډول به د خپل امپریالي قدرت به یې دلته یعنې د سیاسي او اداري واک په وسیله دلته ترلاسه کړلی. دوهمه وسیله چې وه هغه اقتصادي وه چې د دغه مستعمرې چې د کمې اقتصادي ګټې دلته وې دا به ټوله د امپریالي قدرت به ځان ته ورکشولې، ځکه خو دغه استعمار ته زبېښاک هم وایي، نو لکه د دوی ګټې چې به ټوله امپریالي قدرت زبېښلې او په دې کې به د دوی ټوله شتمني، طبیعي منابع، زراعت، کارګر چې به دا ټوله به د دغه امپریالي قدرت په خدمت کې و. او بل پر دې علاوه به دغه مستعمرې اجازه نه درلودل چې په آزادانه توګه د بل چا سره تجارت وکړي. دوی که تجارت کولی یوازې به یې د امپریالي قدرت سره کولی او یا به یې د دغه امپریالي قدرت د نورو مستعمرو سره کولی، بس یوازې دغه اجازه درلودل. درېیمه د واک وسیله چې و هغه ټولنیزه وه. په دې کې دا و چې د امپریالي قدرت په د دوی ژبه، تعلیم و تربیه او هنر دا به ټوله معمولا به د دغه سیمې کلتور او دغه عنعنات و دودونه چې وه دا به دوی له منځه وړله او دلته به د یو د ټولنیز واک او کنټرول به هم په خپل لاس کې نیولی او معمولا به لا حتی نورې مفکورې، نوي مفکورې لکه ورواردولې، لکه مذهب او د تبعیض او د سرمایه‌داري او د کاپیټالیزم دا مسایل به هم دلته ور واردوله. او دا ټول هغه وسیلې وې چې دغه امپریالي قدرت به پر خپلو مستعمرو د واک د ساتلو دپاره کارولې. دا دوره تېره سوله طبعا په دغه تاریخي پدیده چې لاړه تر دې وروسته خورا لوی میراث یې جهان ته پرېښود چې هغه ته معمولا د پوسټ کلونیل یا دغه د خپلواکۍ تر اخیستلو وروسته چې کوم میراث و دا یې ورپرېښوی.
معمولا به دغه مستعمرې چې خپل ازادي به یې واخیستله، دوی به نو دستي به د لویو چلنجونو سره به مخامخ وه. په سیاسي برخه کې به مثلا دوی په حکومتداري به نه پیدله، دوی به د اوږدې مودې دپاره د امپریالیستي قدرت لخوا څخه اداره سوي وه، نو دوی نه پیدل څنګه سمه حکومتداري وکړي. په اقتصادي لحاظ به هم دوی د ودې دپاره به یې دغسې پلانونه او طرحې او چوکاټ نه سوی نه درلودی او نه به یې جوړولی سوی، اسانه نه ورته. په ټولنیز شکل باندې به هم دا و چې د دوی هغه تعلیم و تربیه و کلتور و هنر و دا ټوله شیان به تر د امپریالیستي در قدرت در تاثیر لاندې وه، نو دا به دوی ژر بیرته په اصطلاح په پښو نه سوی درېدلی. دا خصوص امپریالیزم. اوس نو که څه هم چې د امپریالیزم خو دا د یو تاریخي پدیده و او تیره سوې ده، خو نن هم خورا ډېر آثار یې په د اوس په عصر کې یعنې په اوسني عصر کې په دنیا کې موږ وینو. طبعا هغه د پخوا په رقم نظامي مخامخ چې نظامي مداخله وسوله او یو ځای به غصب سو، هغه اوس د ډېر اوږده مدت دپاره نسته. خو دا چې دی دغه ډېری په دې باور دی چې اوس یو بل امپریالیزم په خپل یو عصري شکل کې د نیو امپریالیزم په توګه راپورته سوی دی، او دا داسې دی چې هغه پخوانی شکل د امپریالیزم هغه دودیز شکل نه دی، خو دا د دغسې جهاني جوړښتونه او سټرکچرونه دي چې بیا هم ځینې قدرتونه پر ځینو نورو سیمو باندې خپل واک چې دی هلته ورغځوي او خپلې ګټې د هغو څخه ترلاسه کوي، چې په دغه جوړښتونو کې مثلا وایي نړیوال بانک دی او دغه ګڼ ملتي شرکتونه دي، نړیوال وجهي صندوق دی چې دغه ټوله دی د خپلو ګټو دپاره خپل کار کوي. نو امپریالیزم که په تاریخي لحاظ د تاریخ یوه برخه ده، خو په اوسني عصر کې په یوه نوي او عصري شکل باندې اوس هم ژوندی دی. ستاسو د پاملرنې څخه مننه.